سلام علیکم. علیکم سلام. ولې جواب نه راکوي؟ نه غواړم چاته جواب ورکړم. هو ولې؟ زړه مې تنګېږي ورته. زړه تنګون نه لږ؟ خو بس هسې کنه. ډېر غوسه یې. هر چا سره داسې یم. ښه څه دې ویل؟ څه غواړې؟ سخت لنډ راغږېږې. هیله کوم ما مه غږوه. ته لیونی شوی. لیونی به څه لیونی شي؟ یعنې داسې څه دي چې تا خوشحالوي؟ خوشحالي نه پېژنم. نو خفه یې؟ نه پوهېږم. ښه داسې څه وکړم چې ته په کړس وخاندې؟ زه تل بې دلیله خاندم. په سور کې یې؟ له وخته بې سوره شوی یم. له کله نه داسې شوی؟ فکر کوم یو وخت په غټې حادثې اوښتی وم. څوک رانه ورک شوي چې خپل ذهن ورس مې پکې له لاسه ورکړي. اوس هم څه نه پېژنې؟ له پخوا لا ته لږ ښه شوی یم. دا عکس پېژنې؟ وخی الله. نه 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 والله. ولې بند بند راغږېږي؟ څه بل نه کم شوم. لکه څنګه؟ د عکس مې له ذهن سره ټکر وخوړ خو ولې زه زره ډیلیټ کړ. زه خیر او ای رښتیا ته مې ډېر وغږولې خو تا وویل زړه مې تنګېږي. که رښتیا ووایم ستا خبرو مې زړه تنګي ختمه کړه. رښتیا؟ هو خو نه پوهېږم داسې څه دي. ولې ستا خبرو سره داسې احساس کوم لکه پخوا بایللی ژوند مې چې راتلونکي وي. ولې منې یو خبره وکړم؟ هو ستا چې کومه ناروغي ده د هغې طبیب زه یم. ګمان نه کوم. غواړم ښه شې. زما ښه کېدل نشته. ډېرو طبیبانو هم خپل اواز کړی په ما. زه هغه طبیب یم چې ستا بایللی هر څه ژوند بېرته راتللی شي. داسې به وشي. ته له ما سره په دې لږو مسېجونو نږدې شوې او ډېر څه در یاد شول خو په لیدو به بیخي روغ شي. اګ زه ډېر زړه ډنګ کړو. سم مې ونه لید. خو ما غوښتل چې دومره زر ښه نه شي. ته باید له نږدې حیران او زر ښه کړمه. دا زیری دی. خو وعده در کوم زه به حتما درځم او باوري یم چې بېرته ښه کېږې. واو ښه سمه ده. منتظر یم منتظر یم. چغه مې ووتې باور وکړه له خولې درپسې. ته رانه لاړې زړه مې شو زرې زرې درپسې. سړی په نیمه او که نیمه لار کې پرېږدې وه سړی په نیمه او نیمه لار کې پرېږدې ملا په پردو پردو راوړو څنګه